زما سره چې څه معلومات د پټې خزانې په باره کې ستا نو ما ول په ژوند خو باور نسته تر دغه نو زه بله غونډه نسم پیدا کولی چې ځینې داسې ناویلې خبرې درته وکړم او ځینې داسې مسائل درته ووایم چې هغه به ښایي تاسې په کتابو کې نه وي لوستي دا مې یو څه ګټوره وبلل د پټې خزانې په باره کې دا اوس یوه لویه هنګامه جوړه شوې ده تاسې په فیسبوک کې هم اورئ کله یې زور تر ناشناس وخیږي او کله یې زور تر بل چا وخیږي مګر خبره دا د افغانستان او د پښتنو په دا اوسنیو سیاسي حالاتو کې ده له بده مرغه موږ و علمي مسایلو ته و تحقیقي مسایلو ته و اکاډمیکو مسایلو ته د سیاست د عینکو څخه ګورو او د سیاست په عینکو کې تور سپین معلومیږي سپین تور معلومیږي خو صرف دغونه به درته ووایم چې دا پټه خزانه محمد هوتک ولیکل د شاه حسین د دربار منشي و سردار میردل خان یوه کاپي د هغه د یوه نقل څه په لاس راوړه حاجي محمد اکبر هوتک د دغه کاپي څخه ځان ته یو نقل واخیست دا نقل تر عبدالعلي اخندزاده پورې ورسېدی د پښین عبدالعلي اخندزاده و علامه حبیبي ته دا نسخه ورکړه او علامه حبیبي دنیا ته معرفي کړه دغه یې هغه لنډ جریان دی پټه خزانه یوه تذکره ده په دې کې د شاعرانو حالات راغلي دي محمد هوتک ګرځنده سړی و زما څه اورېدلي ده بل څه اورېدلي ستا څه اورېدلي ده ګاونډي څه اورېدلي دا یې ټوله سره راجمع کړله په یو کتاب کې کښېښوه مګر دې کتاب هنګامه جوړه کړه نو تاسې به وایاست چې دا خو یو عادي تذکره وه نو د هنګامې بیا څه حاجت ولې یې جوړه کړله هنګامه یې په دې جوړه کړه چې د پټې خزانې تر خپرېدو د مخه زموږ او د نورو محققینو لیکوالو په نظر باندې د پښتو ادبیاتو مرکز پېښور خوشحال خان وري و رحمان بابا وري و حمید وري و کاظم خان شیدا وري و نو دا ټولو دا فکر کاوه چې دا د پښتو مرکز خو دغه ځای پټه خزانه چې پیدا شوه یو بل مرکز یې موږ ته راوښودی چې غور دی هلته هم شاعران تېر سوي وه پښتو ژبې ته کار سوی و دې کار د خلکو شکوک راوزېږول چې موږ خو تر پرونه پورې پېښور د پښتو ادبیاتو مرکز باله د غور بیا د کمې خوا سو تنګ نظري تعصبونه دا سره راغونډ شوه او اوازونه پورته شوه دوهمه خبره یې دا وه چې د پټې خزانې تر نشر پورې موږ داسې فکر کاوه چې دا د پښتو لیکلي آثار چې موږ ته راپاته دي دا د پیر روښان او د اخوند درویزه او د هغو د پیروانو آثار دي یعنې د لسمې هجري پېړۍ شاوخوا دي دا خزانه چې را میدان ته شوه دا زمانه یې لږ څه اوږده کړه په هغې کې یو شعر و 119 هجري قمري ته رسېدلی و خبره اوږده شوه دې هم شکوک راوزېږول چې طبیعي خبره ده ځینو دا د محمد هوتک جعل وباله ځینو دا د علامه حبیبي جعل وباله چې دا دوی د ځانه یو شی جوړ کړی دی په دې برخه کې اول اواز بیا هم د پېښور څخه په منظم ډول پورته شو
قلندر مومند خدای دې پر ورحمېږي لوی استاد و نقاد و شاعر و محقق و د غږ پورته کړي کتاب یې ولیکي پټه خزانه فی المیزان زه په کراچۍ کې وم انځور صاحب د خدای ژوندی لري لیک یې راته وکړ چې دلته داسې یو کتاب خپور سوی دی نو که ته یو څه پر ولیکې ما یو مقاله پر ولیکل دوی هم یو کتاب کوټ کې لیکلی و استاد آصف صمیم په ملګرتیا باندې چې د پټه خزانه فی المیزان رښتیا میزان دی که نه دی زحمت یې ډېر پکښې دی ما هم یو کتاب ولیکی پوخ کاڼی او هغه خپور سو مګر هنګامه سره توده سوه خبره د علم د چوکاټ ووته نو زه مجبور سوم چې په دې برخه کې ځینې هغه خبرې چې زما ته په خانداني او د کورنۍ په حساب باندې تر ما را رسېدلې وې چې زه دغه خبرې و دا خلکو ته ولیکم دغه اوسنۍ نسخه چې دا زموږ سره موجوده ده او اوس د افغانستان په ملي آرشیف کې پرته ده دا د حاجي محمد اکبر هوتک دپاره استنساخ شوې ده حاجي محمد اکبر هوتک زما نیکه دی زما ورنیکه حاجي محمد عمر نومېدی دغه د حاجي محمد اکبر سکنی ورور زما د پلار مور یعنی زما انا د حاجي محمد اکبر لور و زما مورنی نیکه مولوي سالم احمد د حاجي محمد اکبر لمسی دی نو په دې لحاظ باندې زما سره د معلومات تر نورو ډېر وو دغه کور چې حاجي محمد اکبر په خپل لاس ودان کړی دی د ملا ګلداد په کوڅه کې اوس هم ولاړ دی زه په دغه کور کې زیږېدلی یم حاجي محمد اکبر هوتک د امیر شیر علي خان د زمانې سړی و سوداګر و لکه د کندهار نور خلک چې په تجارت اخته دي ته هم تجارت کوه هندوستان ته به ځې کله چې په میوند کې غازي ایوب خان انګریزانو ته ماته ورکړه او دوی راغلي په کندهار کې خپل امارت اعلان کړي د کندهار خلکو د ده سره بیعت وکړي دغه حاجي محمد اکبر هم په دغه بیعت ګروپ کې و او د غازي ایوب خان حمایه یې کوله غازي ایوب خان چې د بیربهمان په جنګ کې د امیر عبدالرحمن خان څخه ماته وخوړله او لاړې هرات ته دلته د کندهار د امیر عبدالرحمن خان لاس ته ولوېدي نو پر هغو کسانو باندې توره شپه جوړه کړله چې د غازي ایوب خان حمایه یې کړې په دې کې حاجي محمد اکبر هوتک تبعید کړي د خپل زوی سره جایداد یې د دې ضبط سو په کوټه بلوچستان کې پس له سلو کالو څخه یو لوی کتاب په لسو ټکو کې خپور سو کندهار نیوز لیټر په انګریزي ژبه دی په دې کې دا ټول هغه حوادث چې د سلو کالو په جریان کې راپورونه او خطونه راجمع سوي دي په هغو کې به دا پنځم ټکي یو اتیایم مخ دی په دې کې لیکلي دي چې د کندهار څخه یو خان بهادر میرزا تقی خان دی چې هغه د انګلیسانو نماینده و وکوټې ته یې حال ورکړی دی چې حاجي محمد اکبر جایداد ضبط سو زوی یې بندي دی او دی تللی دی کراچۍ نور د ده د راتګ لار دلته وتړه سو دی راغی په کوټه کې د خپل زوی یې د بنده چې خلاص و ورې ور وغوښتې ورې په کاسیانو کې و د خپل زوی ته کوزده وکړه د هغه څخه یې اولادونه پیدا سوه یو یې زوی و یو یې لور وه لس کاله وروسته حاجي محمد اکبر هوتک و امیر عبدالرحمن خان ته په پښتو عریضه وکړه دی یې وبخښه دی بېرته راغی کندهار ته
په کوټه کې د اوسېدو په وخت کې دغه پټه خزانه و دته په لاس ورغله او د ځان لپاره کاپي کړی دی چې په هغه وخت کې کندهار ته راغی د دې پاته سو په خوارۍ سره اخته سو هغه زوی چې په کاسیانو کې ښځه ورغوښتې وه او اولادونه یې پاته وه هغه ور یې په کوټه کې پاته سو او ور یې پسې مړ سو یو یتیم زوی یې پاته و او یوه یتیمه لوره د کندهار څخه یو بل زوی پسې ورغی دا دوه یتیمان یې راوستل مګر پر کتابو او پر جایدادو پر مالو پر ثروت باندې هغه کاسیانو لاس تېر کړی و دی چې ورغلی و کور ته ماجد بوریا و دا کور دا یتیمان یې د لاس ونیول غالبا په دغه وخت کې دا د ده کتابونه چې پر بازار سوي وه دغه د پټې خزانې نسخه د عبدالعلي اخندزاده د پښین په هغه لاس ته ورغله تر هغه راوروسته حبیبي صاحب په لاس ورغله حبیبي صاحب پسې خپره کړه دغه یتیم چې دوی دلته راوستی محمد حسین نوم یې دی وروسته حاجي محمد حسین سو کابل دروازې د باندې یو کواړی دی د حاجي محمد حسین په نامه باندې ښایي تاسو ته به در معلوم وي د ده زوی احمد شاه هوتکي دی په کاناډا کې د افغان رسالې په نامه باندې یوه جریده دی خپروي دغه هغه حال دی چې موږ ته معلوم دی نه په دې کې جهاد شته نه په دې کې خلاف شته زموږ تر سترګو موږ ته مشرانو هم دا بیانونه کړي دي موږ ته د خپلې کورنۍ خلکو هم دا بیانونه کړي دي د اجماع د ماده اکبر کتابخانه موږ ته معلومه ده مشهوره کتابخانه یې وه د اربعین په نامه یو کتاب دی دا اوس الانه صحاف صاحب ته پروت دی چې ده په خپله خطاطي کړي دي یعنې دا ورکې خبرې نه دي د دې خزانې د خپرېدو سره سم سیاست راګډ شو د پښتو او د فارسي مسله شو د مشر او د کشر خبره سره جوړه شوه اوس چې دا پخوا غلا یو پرده په دا مابین کې پرته وه اوس چې د دا تېرو 40 کالو جنګ و جګړو په نتیجه کې دا پرده د مابین څخه پورته شوله خولې ازادې شولې هر څوک چې هر څه وایي هغه خپرېږي میډیا آزاده ده نو که مخالفین دي هم د علم لمنې ایله کړله او د سیاست پای ټینګه کړله زه دا یو څو خبرې تاسې ځوانانو ته کوم علامه حبیبي چې دا پټه خزانه خپره کړه د دا مجلس ته تنظیموونکو څخه زه هیله کوم که مې وخت لنډ دې غږ را باندې کوئ نو وروسته چې تر دا نشر علامه حبیبي په خپله ولیکله په محمد هوتک یاد کتاب کې تاسې وګورئ حبیبي صاحب دا ولیکله ول ما چې دا خزانه خپره کړه د میانانو د خوا څخه دې ته د یو سپېڅلي کتاب په سترګه وکتل شوه او د مخالفینو د خوا څخه یې دا یو مجهول کتاب وباله نو حبیبي صاحب وایي زه د دواړو پر خوا نه یم موږ باید هر شی د علم پر معیار باندې د علم په محک باندې باید موږ وسنجو پټه خزانه یوه تذکره ده مقدس کتاب نه دی په هغه کې به خامخا غلطۍ وي په هغه کې به خامخا نیمګړتیاوې وي غلط احکام به وي تاسې ته معلومه ده چې تر قرآن عظیم الشان را لاندې پر دنیا داسې بل کتاب نشته چې هغه ته دې ګوته ونه نیول شي تاسې د احادیثو کتابونه راواخلئ صحاح سته راواخلئ په هغو کې داسې ځایونه شته چې علما د شک په سترګه ورته ګوري البته ماوارو خلک نه محققین محدثین علما وایي چې دا حدیث ثقه نه دی نو دا د یو خوار پښتانه یوه تذکره ده هغه یې 300 کاله تر مخه لیکلې ده نو په دې کې به ولې غلطي نه وي
تاسې ځوانان باید د نقد څخه ونه بیریږئ. که پر یو شي باندې اعتراض موجود وي، که پر یو شي باندې انتقاد موجود وي، که یو حکم ستاسې په نظر باندې ناسم درسي، د اظهارو، د ویلو، د راڅرګندولو څخه یې هېڅکله مه بیریږئ. باید دا پټه خزانه هم موږ دغسې وبولو چې دا د نقد څخه وتلی کتاب نه دی، چې که دې لږ اعتراض پر وکړې نعوذ بالله ولاړې ایمان دې د سره ولاړې، یا داسې نه ده. زه په مسؤلیت سره دلته درته وایم، که داسې وي چې یو وخت ماته د پټې خزانې ځینې احکام داسې راته ثابت سي چې دا د محمد هوتک د قلمه نه دي راوتلي، بلکې بل چا په چخلي دي، په دا کتاب کې ځای کړي دي، تاسې دغه یقین وکړئ چې زه به په اوو برخو باندې هېڅ کله استناد ونه کړم. دا د علم تقاضا ده، دا د نقد تقاضا ده، دا د کره کتنې تقاضا ده دغه چې موږ باید دغه مسایلو ته په ډېر افاقي او په ډېر پراخ نظر باندې وګورو، او خصوصا و تذکرو ته خو بیا بیخي وګورو. زموږ ځینې ځوانان په دا فیسبوک په دې شیانو کې چې سره ډېر مصروف دي، دوی دا فکر کوي چې که دا پټه خزانه نه وه نو دا د پښتنو د اسمان راونړېدی، ولاړه پښتانه د خاورو خاګه سوه. داسې نه ده. چې داسې فرض کړه چې نه دا محمد هوتک پټه خزانه لیکلې ده، نه سردار مردل خان د هغه یو نقل اخیستی دی، نه حاجي محمد اکبر پر ځان دا تکلیف منلی دی، او نه حبیبي صاحب یې د نشر دپاره تلاش کړی، نو به څه اسمان ځمکې ته راغلي وی. خو دغه پښتون و، دغه یې ژبه وه. تاسې دا ولسي ادبیاتو ته وګورئ د پښتنو. موږ ولسي ادبیات لرو، موږ لنډۍ لرو، موږ د کاکړي نارې لرو، موږ د شینخالۍ نارې لرو. دغه نارې، دغه لنډۍ دا د پښتانه د ژوند سره شروع سوي دي. په پټه خزانه کې خو به لا یو شعر وي، وایي دا 119 هجري شمسي ته رسېدلی دي، نو دا دی 1200 کاله یې دا دي وسوه، یا څه کم یا څه زیات. مګر لنډۍ د پښتانه د ژوند سره شروع ده. که دا د پښتون عمر 50,000 کاله دی، که 1,000,000 کاله دی، او که دا پرون لکه پوڅکۍ د مځکې څخه رازېږېدلی دی، دا لنډۍ ورسره ملګرې ده. دغه ادبیات زموږ دپاره کفایت کوي. دا پټه خزانه دې خدای په اور پسې کړي. دوهمه خبره چې زموږ څخه خپله ورانه ده، هغه موږ دا دی چې موږ د ځینو مشرانو، البته احترام یې ټول زه پر ځان باندې لازم بولم، مګر موږ ځینو مشرانو په بې ضرورته ډول د فارسي سره په جنجال کې اچولي وي. وایي دا مو ترله ده، دا مو تربور دي، راځئ د دوی سره به نو که دی یو څه وکړه زه به هم کوم. دا پښتو که خواره ده او که بډایه ده، که زړه ده که پرون پیدا سوې ده، دا په بل هېچا اړه نه لري، دا د پښتنو ژبه ده. آیا په دا دنیا کې دا ټوله ژبې داسې دي چې ټوله قوي ژبې دي؟ آیا په دنیا کې کمزوري ژبې نشته؟ آیا په دنیا کې خوارې ژبې نشته؟ موږ پښتانه او دغه تاسې ځوانان باید هېڅکله په دغه ونه شرمېږئ چې دا زموږ ژبه خواره ده، بلکې علتونه یې پیدا کړئ چې ولې خواره ده. او که دې دا وویل چې یا زما ژبه داسې پرمختللې ژبه ده، داسې ده ځانه پوره ژبه ده او داسې پخوانۍ ژبه ده، ځان خطا باسئ. ولې دا حقیقت ته نه متوجه کېږئ چې لکه پښتون چې خوار دی، لکه پښتون چې ګرد عمر عسکر دی، لکه پښتون چې ګرد عمر د بل دپاره تورې وهلي دي، لکه پښتون چې خپل سر و مال د بل دپاره قربان کړي دي، ژبې هم دغسې خواره ده. دا نشي کېدلی چې یو قوم دې په تاترین کې پروت وي، په کوهي کې دې پروت وي او ژبه دې اسمان ته ختلې وي. دا نشي کېدلی. په یو قوم کې دې په سم کې یو باسواده وي او ژبه دې بیا موږ که دا خپل قوم د یو وجود په حیث باندې وبولو،
که یوه نیمګړتیاو ته متوجه نه سې چې علاج نه سې کولی یو مریض چې ته دا مرض باندې ځان پوه نه کړې او وایا ته جګ جوړې هغه خوار به مړیا کې ته به نیولې وي ټوخی به ورلوېدلې وي توبرکلوز به وي ته ورته وایه خیر خیریت خو مړ دې کړي داسې مه کوو په دغه مسایلو کې زه چې د کاناډا راغلی یم یو څو عمر مې د غوږونو پر ارامه د شکر نن مې خبر اورېدلې ده نن مې فیسبوک کتلې ده نن مې دا نور شیان کتلي دي ګوره چې مګر په هغه وخت چې راتلم خورا دا هنګامه توده وه او دا هر پښتانه به د ځان سره دا فکر کاوه چې دا پټه خزانه خو نو تا اعتراض پر وکړلې ښه ما پر پټه خزانه دې اعتراض وکړي ستا پلار دا منع کړې ته راکړه لرګی خوش یو هم سره جوړ شو د دغه حالت څخه ځان راوباسئ نو څه شي وکړي د پټې خزانې پر سر د بل چا اثر مور ماتوئ ویل ولئ دا پټه خزانه چې دا څه شي ده چې دا ټوله دنیا درته ووایي چې دا مجهول اثر دی دا د ځانه جوړ سوی اثر دی ښه دی سوی دی یو وارې سر به خلاص کړي ویې ګوري ویل ولئ بیا که چا اعتراض وکاوه دا اعتراض یې هم ووایاست د اعتراض جواب چې بیا چا لیکلی دی هغه هم ووایاست دغه هغه د حل لارې دي تاسې د نقد څخه مه بیریږئ د انتقاد څخه مه بیریږئ مګر زه چې اوس دا ستاسې د مقالو وجه ته مې کتله په تاسې کې دغه روحیه شته چې تاسې ونقد ته حاضر یاست او پر خپل تحصیل او پر خپل تعلیم باندې دا اوس ډېر د خوشحالۍ کار دی دا د امکانات راته برابر دي په دغسې ادیټوریم کې موږ ناست یو او دغسې ځوانان مو مخ ته ناست دي دغه هر یو ځوان په آینده کې د پټې خزانې مؤلف دی زما دا یقین دی دغسې نورې پټې خزانې دي